هغه څیره چې تل به مسکی وه مړاوې شوه. په ډېرې خواشینۍ سره خبر درکوو چې د افغانستان او د نړۍ د کرکټ مجرب لوبساری حاجي بسم الله جان شینواری د ورپېښې ناروغۍ له امله خپل روح عظیم او رحیم رب ته وسپارل. انا لله و انا الیه راجعون. شینواری صاحب هغه شخصیت و چې تل به مسلکي و او د خیر ښېګړې چارې به له لومړیتوبونو څخه و او په بېوزلو به ډېر مهربانه و. خو د افغانستان او د نړۍ دا ستر شخصیت نور د ستورو له مداره پرېوت او اوس مهال ستاسو دعاګانو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه او د افغانستان د ملي ټیم ټول لوبغاړي او کارکونکي د ښاغلي شینواري مړینه یوه ستره او نه جبرانېدونکې ضایعه بولي او په دې ستر غم کې ځانونه د شینواري له کورنۍ خپلوانو او له ټول قوم سره شریک بولي او دوی ټولو ته د همدردي او صبر مراتب وړاندې کوي. ویل کېږي چې شینواری صاحب پاکستان ته د وزن کمولو د عملیات لپاره تللی و چې هلته یې د عملیات په دوران کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د مړینې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د افغانانو لخوا ګڼ غبرګونونه راپارولي چې ګڼ شمېر خلک پر فیسبوک دا لیکنې کوي چې هغه د پاکستان هیواد په قصد وژلی او بعضې یې دا هم لیکي چې ټوله ملامتیا د کرکټ بورډ ده. هغوی په دومره لوړه کچه شخص ولې د پاکستان هیواد ته د علاج او تداوي لپاره لیږل. تاسو د مرحوم بسم الله جان شینواری صاحب د مړینې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.